د هیواد د اوبو او د سرچینو د مدیریت او بنسټیزو پروژو د چټک پرمختګونو په دوام کې د قوشتېپې د ستر او ملي کانال د پروژې عملي چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا پروژه د حکومت له مهمو او ستراتیژیکو طرحو څخه شمیرل کیږي چې موخه یې د کرنې د وضعیت ښه والی او د افغانستان په شمال کې د اقتصادي ودې رامنځته کول دي. لدې مخکې چې راپور ته لاړ شم له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د ورو چینل در سره وڅارئ څو د هیواد د وروستیو خبرونو او ملي راپورونو څخه باخبره پاتې شئ. د قوشتېپې د ملي کانال د پروژې د دوهم پاړ د بشپړېدو په درشل کې محترم مولوي احمد جان بلال د دولتي شرکتونو عمومي رئیس او محترم عبدالرحمن عطاش د ملي انکشاف شرکت اجرایوي رئیس له تخنیکي پلاوي سره یو ځای د هیواد شمالي ولایتونو ته سفر وکړ. د سفر پر مهال ښاغلي عطاش او د هغه تخنیکي ټیم د پروژې له بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د دوهم پړاو د سربند او نورو مهمو برخو څخه لیدنه وکړه او د کار بهیر یې له نږدې وڅاره. هغه د کار د پرمختګ له امله خوښي وښوده او مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې ټول فعالیتونه باید د ټاکل شوي وخت او فني معیارونو له مخې ترسره شي څو د پروژې مهم پړاوونه پرته له ځنډه بشپړ شي. له بلې خوا محترم مولوي احمد جان بلال د دې ملي پروژې د لیدنې پر مهال د کار د چټکتیا او کیفیت له امله خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې اساسي هدف د اوبو ښه مدیریت، د کرنیزو تولیداتو زیاتوالی او د خلکو د اقتصادي وضعیت ښه والی دی. اوس مهال د کانال د پروژې عملي کارونه د پام وړ په پرمختګ سره مخته روان دي. د سربند د جوړولو کار تر 85 سلنه بشپړ شوی، د دوهم پړاو کیندنه او ډکول تر 95 سلنه پورې رسیدلی دی. د پلونو او د اوبو د کنټرول د ودانیو جوړول هم په دوام کې دي. کارګران چې په دې پروژه کې بوخت دي د خپلو کاري شرایطو څخه خوښ دي او وایي چې دا پروژه د خلکو په ژوند او د کار په فرصتونو مثبته اغیزه لري. یو کارګر وایي د دولت نه ډېر خوشحاله چې موږ ته د کار زمینه موږ ته جوړه کړې ده چې یو مړی حلال روزي خپل کور ته ویسو او تقریبا دغه 10 کسه نور هم یو همدلته کار کوو. دا د کار زمینې برابرې کړي، نه به غلاګانې وي او نه به نور هغه نه به خلک عمل کوي یا بل شی، همدلته به خپل کار ته راځي، حلال روزي به ځان ته ګټي. د سیمې اوسیدونکي هم د قوشتېپې د کانال د پرمختګ هرکلی کوي او باور لري چې د کانال له بشپړېدو وروسته به د دوی کرنیزې ځمکې په منظم ډول خړوبې شي او د حاصلاتو اندازه به یې لوړه شي او د دوی اقتصادي وضعیت به په څرګند ډول ښه شي. یو اوسیدونکی وایي این آب یا تمام مردم کشت میکنه، زراعت میگیره، روزگار یک ذره خوب میشه. افغانستان پسمان است از دست بیکاری، یعنی مردم هم غریبکار پیدا میشه، زمین هم بر مردم پیدا میشه. ما خوشتر و بهتر به این هستیم که زودتر تکمیل شوند، چون که همه اشخاصی که خارج از کشور هستند یا به پناه هستند چای بر خود بگیرند و اشخاصی که زمیندار نیستند باید زمین بگیرند و از کشت و کار خود استفاده کنند. این به همین خوبتر است. د قوشتېپې ملي کانال پروژه د هیواد له سترو او مهمو طرحو څخه ده چې د اوبو مدیریت او د کرنې د ودې لپاره ځانګړې شوې ده. دا کانال د اموله سیند څخه سرچینه اخلي او د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې لارې به وچې ځمکې راژوندۍ، کرنیز تولیدات زیات او اقتصادي وده به پیاوړې شي. دا پروژه د اوبو د عادلانه مدیریت، د کرنې د ځان بساینې او د خلکو د عمومي هوساینې په لور یو مهم ګام بلل کیږي. د یوه آزاد، ځان بسیا او صنعتي افغانستان په هیله.